درنو لیدونکو السلام علیکم. طالبانو له تاجکستان سره په پوله کې تاجک وسلوالو ته نوي پوځي ګاډي او وسلې ورکړي. د افغانستان په شمال او تاجکستان کې سرچینو ویلي چې طالبانو له تاجکستان سره په سرحد کې تاجک وسلوالو ته په تیرو 2 اونیو کې نوي پوځي ګاډي، وسلې او تجهیزات ورکړي دي. په همدې حال کې دواړو خواو په خپلو سرحدونو کې اضافي سرتیري ځای پر ځای کړي دي. سرچینو ازادي اروپا راډیو ته د اکتوبر پر 4مه نیټه دا هم ویلي چې طالبانو ایغور جنگیالي له چین سره د افغانستان لپاره له لنډې سرحدي سیمې څخه لرې کړي دي. د تاجکستان د سرحدي خدماتو یو چارواکي ویلي چې د افغانستان په بدخشان ولایت کې تاجک وسلوال اوس د امریکایي جوړو وسلو ګاډو او حامي موټرو سره لیدل کیږي. ځینو یې امریکایي جنگي جامې اغوستې وي. په دغه ولایت کې میشته د افغان پوځ یو پخوانی افسر هم د تور تایید کړی دی. تاجک چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه درلوده د نوم نه خپرولو په شرط زیاته کړي. هغه وسلوالو چې پخوا به ورسره کلشینکوفونه او زاړه پایکاپ موټرې وي په تیرو 2 اونیو کې نوي تجهیزات ترلاسه کړي دي. فکر کیږي چې دغه نوي تجهیزات طالبانو له افغان ملي پوځ څخه په افغانستان کې د دوی په هغو چټکو کاروایونو کې نیولې چې د اګست په نیمایي کې د دې سختدریځ اسلامي ډلې له خوا په کابل په نیولو سره پای ته ورسېدي. تاجک او افغان سرچینې باور لري چې د تاجکستان سره تعلق لرونکي 200 وسلوال د سرحد په اوږدو کې میشت شوي دي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه رسره لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.